مونه او احترامات قدرمنو د ایتنز په کوڅو کې ناسو په شین مرچه کې یعنې ګرین چیلي کې دلته مو یو څو شعرونه وي او یقین وکړئ چې دومره اهل ذوق خلک په دې خلکو کې دنده څومره لوی هنر دی څومره کریټیویټي پکې پرته ده خو له بده مرغه سفوکیشن دی په دې وطن باندې سندره بدنامه شوې ده دلته شعر مختورن شوی دی چې چېرته یو شعر شروع شي نو بیا بلها د شعرونو باران وي یو بلها ملګري ناست دی د یو ځای نه پکې شعر ویلی شو د بل ځای نه اوس په دغه لړۍ موږ ستاسو تر غوږ هم در رسو د حمزه بابا یو دوه شعرونه درته وایم او بیا به تاسو هم اورمه حمزه بابا لیکي زړګیا وایي مشاتې هله کاکل کړې زلفې ستا مشاتې هله کاکل کړې زلفې ستا چې ښایسته یې نن په ملک کړې زلفې ستا او عفوه بویه پریشان د اشتیاقم عفوه بویه پریشان د اشتیاقم ما د بل په تیر کې ښکل کړې زلفې ستا او زړګیا تا هم څه شعرونه وې وختي د انګار صاحب ته را سره را شریک کا په تیزه به وایه ښه انګار صاحب وایي چې تور دی که بدرنګ دی یار زما دی ولې څه چل دی تور دی که بدرنګ دی یار زما دی که بدرنګ دی یار زما دی ولې څه چل دی او زور یې څه په تا دی که په ما دی ولې څه چل دی واه 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 او څوک چې درته وایي اله ګرځې د انګار سره نو هسې ورته وایي زما ماما دی ولې څه هلکه تا هم یو شعر ویلی و د هغه ځای نه قدرمنو دا ملګري ناشتې ته ناستې خو په شعر میندې تا څه وایي زړګیا را شریک کا ما یو درې شعرونه ویلي ول ارشاد ارشاد پښتو مې درله ماته کړه رضا مې کړې که نه آها پښتو مې درله ماته کړه رضا مې کړې که نه او خندل جانانه په خندا مې کړې که نه واه 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 هلکه تاسو د هغه ځای نه هم واه واه کولی شئ ښه وایي تا ته یاد شي چې بېګا مې تو په دواړه مخه ښکل کړې تا ته یاد شي چې بېګا مې ته په دواړه مخه ښکل کړي د زړه په تخت مې کېنولې باچا مې کړې که نه واه 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 په زړه چې مې لاس کېښودو سترګې مې کړې پټي آها په زړه چې مې لاس کېښودو سترګې مې کړې پټې ورک د یار تصویره را پیدا مې کړې که نه واه واه ډېر ښه ډېر ښه ته هم څه وایې زړګیا قدرمنو شعر دې ژوندی وي ارشاد دی وایي چې خلک بیدار وي غم یې نه جوړوي خلک بیدار وي غم یې نه جوړوي او ما د یار غم په خوب وده جوړوي واه واه خلک واه بیدار واه وي غم یې نه جوړوي او ما د یار غم په خوب وده جوړوي آها زه بوختون یم څنګه وجاړم آها زه بوختون یم څنګه وجاړم زړه چې مین شي بوختانه جوړوي واه 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 ډېر ښه تاسو کوټیشن غزل دی جی 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 دا ملګری هم څه وایي یاره ګورئ جی زمونږ د وطن ښکلو ته دعا کړې ده سپرلو زمونږ د وطن ښکلو ته دعا کړې ده زمونږ وطن ښکلو ته دعا کړې ده نور دنیا خو هم د دې ښایست نه غلا کړې ده واه 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 پښتونخوا دا د مینې د سندرو کور دی دا پښتونخوا ده دا د مینې د سندرو کور دی خاپیرو دلته زرګونه کاله خاپیرو دلته یله که ډېر ښه د زړه سره ډېر ښه ګلابه تا څه وې یو غزل دی وایي راج کوي د چمکې خاپیرۍ ډېرې دي راج کوي دی چمکې خاپیرۍ ډېرې دي چا خبره زمونږ خپلې مجبورۍ ډېرې دي واه 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 د واه چا موټرو او بنګلو ته هیڅ خفګان نه کوو آها د چا موټرو او بنګلو ته هیڅ خفګان نه کوو مونږ چې شپېته وګټو وایي چې روپۍ روپۍ ډېرې دي واه 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 او هغه د حسن په بام ناسته خپل خالونه شماري آها هغه د حسن په بام ناسته خپل خالونه شماري ما ته که وګورې شلېدلې مې تڼۍ ډېرې دي واه واه چې بیا واه خاطره دې کلي کې څه بلا شوې ده آها. د محبت خبرې لګي دشمنۍ دي واه 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 ډېر ښه ګلونو قدرمنو څه د کور او څه د یار ضرورتونه ما به خرڅ کي په بازار ضرورتونه د اسمان د فرشتو نه معتبر یم خو سړی کې ګنهګار ضرورتونه او زه یریږم محبت به رانه هیر کي د اتوار نه تر اتوار ضرورتونه زړګیا ته به را سره سره شریک یې ته هم ګورې ډېر اهل ذوق ښکاري ارشاد چې څه هم وي اردو پښتو فارسی एक बच्चे को देखा मैंने एक गाड़ी का शीशा चमकाकर उसने जब देखा ऊपर मालिक के गाड़ी ने उसको धुतकारा आगे निकल गया उस बच्चे के चेहरे पे वो मायूसी तकने वाली थी वो कुर्ब जो उस चेहरे पे था वो यास जो उसके दिल में थी मेरे लफ्ज़ों से वो बाहर है उस पल मुझको इल्हाम हुआ मेरे अंदर का इंसान उठा नादान उठा बोला मुझसे तुम जालिम हो जो जुल्म के हर एक लम्हे को खामोश जुबां से तकते हो गर हो मोमिन तो जाग उठो और जुल्म को जड़ से काट दो तुम ताकि दुनिया आबाद हो फिर कुछ लोगों से जो मन से सारे सच्चे हों और धुन के भी सब पक्के हों देखूंगा मैं आएगा दिन एक ऐसा भी देखूंगा मैं आएगा दिन एक ऐसा भी जब जुल्म की माला टूटेगी इंसाफ का तोती बोलेगा तब सब जाहिर हो जाएगा واه 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 قدرمنو بل څوک څه وایي که بس دی زړګو یو څو شعرونه ارشاد ارشاد یو څو لنډ لنډ شعرونه را شریک د عزت خیال مې ساتې مه راځه آها ډېر ورځې خیر دی خو د شپې مه راځه واه 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 موږ د بنګړو د اخیستلو نه یو آها زمونږ کوڅې ته بنجارې مه راځه واه 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 د واه ښار جینۍ په دې خفه نه شي خو آها کلي ته بیا بیلو پټې مه راځه واه 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 مرګ مې کټ باندې راوغوړېده آها په ژوند یې دغه وي نږدې مه راځه واه واه دلته کې مرګ د انسانانو په لاس
د نظر روح له فرښتې مه راځه. واه 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 قدرمنو د دې خبرې یوازینی مدعا او مقصد دا و چې څومره د ښایست د نظر زور دی په دې خاوره کې او څومره خاموشي ده څومره زور دی په دې خاوره کې. دلته سندره ده، دلته شعر ژوندی دی، سټوډنټس ټول کریټیو دي، خو له بده مرغه موږ په بارودو کې موږ په ډز غوبل کې ژوند تیر کو. زموږ نه یې ښکلا اخیستې ده. تا ته مې چې هسې چېرته روان تصویر ښودلی دی. زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم. دا هغه سټوډنټان دي چې چای له راوتي وو، زه په خپله هم چای له راوتی وم. تیری آنکھیں بھی کیا مصیبت ہے میں کوئی بات کرنے آیا تھا. نو بهرحال زموږ هغه قصې هم دغسې کړه. په دغه شعر به درنه اجازت غواړم چې میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا، لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا. خاد آباد و بریلی سید اللہ پاما.